د خپل وطن .com ګرانو کتونکو السلام علیکم. زه یم عصمت علي اخون. کتونکو تاسو ته چې څنګه معلومه ده د پښتو ژبې د پرمختګ کوششونه زموږ په شیشه باندې تر ډېر وخت روان دي، خو دا کوششونه یوازې زموږ نه، په دې کې نور زموږ ادیبان او اتلان چې دي د هغوی هم کوششونه دي او هغوی له موږ وخت په وخت باندې رسېدلي یو. خو نن ستاسو ملاقات د یو داسې شخصیت سره کول غواړو چې هغوی د خپل طرف نه د پښتو ژبې کم د پرمختګ کوششونه چې دي په خپل ذات باندې، په خپل ځان باندې هغوی فرض ګڼلي دي او هغوی غر او سمه نه ګوري د سیند په غاړه، د خوړ په غاړه او په لاره کوڅه کې زموږ د پښتو د ادیبانو، د شاعرانو او د لیکوالو سره کینی او د پښتو ژبې هغه کم لیکل چې دي هغه را اخلي او خلکو ته یې رسوي. نیازک خان صاحب د درګۍ اوسیدونکی چې د ملا کنډلیوي سره د هغو تعلق دی، په نوکرۍ دی په هغې کې او ورسره د پښتو ژبې د پرمختګ کوششونه هم کوي. نو هغوی ته په خپل پروګرام کې نیازک خان تاسو ته هرکلی وایم. ډېره مننه اخوند صاحب، خوشحاله اوسئ. نیازک خان صاحب دا راته ووایه چې تر کوم وخت نه تاسو دا هلې ځلې کوئ او تر اوسه پورې تاسو لکه کم زیږي ته به کې ورسېدئ، څه یو محسوس کړل؟ داسې دا اخوند صاحب د وړومبی خو زه د خپل وطن .com چې کومه ستاسو دغه پاڼه ده، دغه ټیم ورک دی ستاسو، د دغې ډېره مننه کوم چې زه یې د دغې جوګه وګڼلم او نن یې زه هم ستا میلمه کړم او د دغې خلکو سره مخامخ کړم. نو د خپل وطن .com د ټولو همکارانو ډېره مننه. داسې ده چې 2009 یا 2008 هغې ورځو کې به دا موبایل نیټ په کېدو یو غزل به د ملګرو نورو شاعرانو ادیبانو ته لیږو او په هغې کې به زموږ سره هم مینوال هم وو. نو زما سره د هغې وخت نه را روانو هغه یو غزل به 2,500 کسانو ته به د اس ام اس په لیکه باندې چې کوم به انتخاب غزل و چې زموږ به کوم غزل خوښ شو، موږ به وایو دا غزل انتخاب دی او په دې کې یو پیغام پروت دی، نو ولې نه دا دې موږ دغې خلکو ته ورولېږو. نو هغه یو غزل به موږ د اس ام اس په ذریعه باندې دغې خلکو ته لیږو. خو بیا وخت په وخت باندې هغه بندیزونه ولګېدله، کم سیم نه به چې ډېرې اس ام اس کېدې هغه به بلاک کېدو. د هغې دپاره بیا بیانیرفي غوښتله چې د یو وخت باندې تاسو دومره اس ام اس څنګه کوئ، دا د څه استعمال لپاره کوئ. نو د دغې حالاتو له کبله بیا به موږ پسې هغه سیم بندېدو، بیا یو نه بل سیم راایستل. نو دغه سلسله روانه وه. بیا فیسبوک راغی، نو زموږ سره څه انتخابونه هغه هم د دغې ملګرو او غوښتل مو چې زموږ کوم اتلان دي اکثر پښتانه د خپل اتل خبر ته جاړي یا ورله سلی ته ناست دي او یا په تصویر پسې لی پلی ګرځي. نو ما دغه یو کوشش کوو چې زه په دې خپلو مشرانو باندې وګرځم، په دې خپلو همزولو باندې وګرځم. د دوی د ډېر مواد ما سره نه وي، 10 منټه دي وي، 6 منټه دي وي، خو د تصویر په شکل کې به هم زما سره محفوظ کېږي او دغه ویډیو کې به هم زما سره محفوظ کېږي. نو راتلونکي ژوند کې که زه نه یم یا دوی نه، نو دا خو به د وروستي قام ته پاتې کېږي. نو دا هغې وخت نه را روان یم لا تر دې دمه. اوس درېیم کال زموږ روان دی چې د فیسبوک له لارې دغه وصال مازدیګر چې بس په دغې غرونو پولو پټو هغه تاسو ذکر وکړو او خوند په دغې کوڅو کې دی، په دغې خوړونو کې دی، په دغې سیندونو کې دی او په دې پښتونخوا کې موږ وایو چې هر ځای ته لاړ شو هغې سړي ته کښېنو چې کوم د کار خلک دی، د زیار خلک دی. نو دغه کوشش هم اخوند صاحب روان کړی دی او الله دې وکړي چې زموږ دا ساګانې نورې هم وي، نو په دغې لاره باندې به ګرځم د خیر سره په دغې باندې. نیازک خان هسې څه ګڼئ د کار خلک چې دي، ګڼئ داسې چې زموږ نوی کم جنریشن چې دی، زموږ زلمی کل چې را روان دی، په هغې کې به داسې د کار خلک راوځي، د هغو کومه شاعري چې ده، د هغو کوم لیک چې دی؟ بلکل شته دی پکې، داسې خلک هم شته دی چې د دې دا خو ستاسو له اعزاز ګڼمه چې لکه تاسو هغې خلکو ته کښېنئ چې لکه د دې سکرین د ټي وي نه د دغې نه پناه خلک وي او هغه د خلکو سره ملاقي کوي، ور ویې پېژنئ چې یاره دا خلک داسې شته دی. په دې نوي کل کې شته دی، خو له بده مرغه دغه خلک د دې سکرین نه، د دې څیزونو نه پناه دی. هغوی ته رسایي کول پکار دي او هغوی نه ویډیوګانې ریکارډ کول پکار وي، د هغوی نه شعرونه. خو په خدای تعالی یقین وکړه داسې خلکو لیدلي چې د کرش په مشین کې کار کوي، هغوی ته څوک رسایي ورته کېده خو چا ورته نه ده کړې، ځکه چې دغه د ټي وي سکرین خو څو کسانو قابض دي پې هغوی بس لاندې کړی دی، نور نوي کل دغې له نه ورکوي. او زه چې هغه له لاړو ویډیو هم ترې ریکارډ کړو، د هغه په شعر کې یو پیغام پروت و، یو سوچ و، یو فکر و. ما وی دا خو تا کور ته ځې او کار له راځې، دا به څنګه دغې زموږ د ولس ته رسي او په دغې جوړ رسي چې د فیسبوک له لارې د هغه نه ویډیو ریکارډ کړم. داسې شته دی زمونږ همزولي زمانه کشران په خپل زما په عمر باندې به هم هغوی کشران وي،
خو چې شعر ته ګورې نو ته وایې چې دا ماته د 50 کالو د 55 کالو د 60 کالو شاعر شعر وایي نو شته دی پکې او خدای دې وکړي چې دغه خلک ژوندي پاتې شي او د خپل قام لپاره څه پیغام نیازک خان تاسو د فیسبوک خبرو کړو نو د کتونکو ته غواړم چې وایم ورته کتونکو نیازک خان ډیر لوی کار روان کړی دی ډیر لوی کار کوي د فیسبوک د سوشل میډیا خبره کوي نو نن سبا مجبوري جوړه شوې ده الکترونیک میډیا چې دا هغوی هم خپل داسې کسان په سوشل سیکټر باندې کېنولي دي چې دا د خبرولو یو اسانه او ذریعہ چې دا غا سوشل سیکټر دی نو په سوشل سیکټر باندې نیوز راشي د هغې نه وروسته بیا لاړ شي الکترونیک میډیا ته الکترونیک میډیا نه وروسته بیا راشي پرنټډ میډیا ته نو سوشل میډیا ډېر فعال ده ډېر ښه ذریعہ ده او ډېر ښه د رسېدو او د چا نه د خبرېدو هغه ذریعہ جوړه شوې ده نیازک خان دا خو هم کېږي خو زه اورم داسې چې تاسو په خپله باندې شعر و شاعري کوئ شعر لیکئ غزل لیکئ نظم لیکئ نو زموږ د کتونکو ته د شعر په حواله باندې څه وایي اولې نه زین غوښتنه هم کړې وه نو زین ته به دغه شعرونه ډالۍ کړم جی ارشاد دغه ما ډېر ویلي دي د فیسبوک لخوا هم ملګرو اورېدلي نوي نوي شعرونه به ورته هم ویم خو دغه غزل دی چې ژوند ډک ته خمار ساتم ژوند ډک ته خمار ساتم پټ په زړه کې یار ساتم ډېر ښه لوی واړه مې پېژني جی ستا د کلي لار ساتم ډېر ښه ټول ښکلي راځي ورته او زړه پېښور ښار ساتم ډېر ښه دی ټول ښکلي راځي ورته زړه پېښور ښار ساتم خیر خبر د یار راوړي او خیال به د ریوار ساتم ډېر ښه دی هر څوک خپله خوري او څکي څه له چا کې کار ساتم ډېر زبردست دی هر څوک خپله خوري او څکي څه له چا کې کار ساتم اوس هم په بټوه کې زه ستا د زلفو تار ساتم زنده‌باد ډېر ښه دی اوس هم په بټوه کې زه ستا د زلفو تار ساتم را به شي نیازک زما غر چینار ساتم زنده‌باد خپل غزل هم لیکو خو هغې تاسو وختي وینو زما عموما کوشش یې دویم چې نور خلک واورم او د هغوی نه شعرونه راوړم او د څه پیغام یې چې دا د دې خپل ملګرو نیازک خان د مونږ تاریخ خو ډېر کړکېچن دی په لرې به نه ځو په جوره به نه ځو خو خپل خیال زما دا دی چې زمونږ د قام کم ادیبان چې دي شاعران چې دي لیکوال چې دي دا زمونږ هغه تاریخ لیکونکي دي ځکه د معاشرې د اتارو چړاو هغه زوال چې یا خوشحالیانې سوکالیانې شي په هغې باندې هغوی لیکل کړي دي نو زمونږ د پښتنو د تاریخ په حواله باندې تاسو څه وایئ دا خو لکه اوس چې دا کم پښتانه د کم اذیت د کم هغه نه تېرېږي نو که دا مونږ ونه لیکو او لکه اوس د خوشحال بابا نه به زه څه خبرېدم یا به د رحمان بابا نه څه خبرېدم د حمید بابا نه به څنګه خبرېدم اشرف مفتون صاحب نه به څنګه خبرېدم خو دا وخت په وخت باندې دوی که یو طرف ته غزل لیکلې سندرې لیکلې ده نظم یې لیکلې دی قطعې لیکلې ده چاربیتې لیکلې ده لوبې لیکلې ده نیمکۍ لیکلې ده نو بل اړخ ته په نثر باندې هم کار کړی دی او زمونږ دا اوسني کل اوسني مشران اوس هم لګیا دي په نثر باندې کار کوي خو هغومره کار نه کېږي لکه څومره چې کول پکار دي زه خپل ځاني دا مخصوصو موضوع یم چې لکه د غزل دی هم بېشکه سړی ولیکي غزل خو الهام دی که نه هغه خو هر وخت راتلی شي هر وخت یې لیکلی شي خو د نثر دپاره به بیا سړی لوسته کوي کتابونه به لولي نو وروستی دا راتلونکي کم نسل ته چې مونږ اوس دا کم حالات زموږ په دې وطن جوړ دي نو دا خو مونږ وینو ګورو خو که دا مونږ د قلم نه او د کاغذ نه تېر نه کړو نو هغه خلک به څنګه خبرېږي چې اخوند صاحب دلې به د کم ژوند نه راتېر شوي یا بیاض صاحب دلې به د کم ژوند نه راتېر شوي سایل صاحب به د کم ژوند نه راتېر شوي عبید صاحب دلې به کم ژوند نه راتېر شوي داسې دا ټول مشران دا به څنګه راتېر شوي دا به د دغې نه راتېرېږي چې دا په نثر باندې کار وکړو هغه ډېر کم کېږي خو خدای دې وکړي چې زموږ دغه مشران په دغه نثر باندې مونږ خو طالب علمان ما خو تاسو ته وختي هغه ذکر وکړو چې دا خړپوسې کوو نم په تاریخ باندې نظر شته دی نم په نور څه باندې خو خپل کوشش کوو چې یاره خپل تاریخ ولولو خپل کلتور ولولو او د دې هر څه نه د خپل کلتور نه خبر شو د تاریخ نه خبر شو چې زموږ اتلانو څه کړي نو په هغې باندې لږ کتابونه لولو او کوشش وکړو چې د خپل تاریخ نه خبر شو ټیک دی نیازک خان ستاسو خبره کتونکو نیازک خان د نثر په حواله باندې خبر وکړه زموږ یو استاد زموږ یو مشر دغه وینا ده چې لکه زموږ پښتانه چې دي هغه ډېر زیات کوالیفاید دي تعلیم یافته دي او په علم مین خلک دی خو له بده مرغه هغوی چې دي هغوی په خپل سبجیکټ کې تحقیق کوي خو د معاشرې چې کم اتارو چړاوي کم چې ستونزې یا کم نورې مسلې
په هغې باندې د هغو نظر نه وي نو په کار دا ده چې د هغې باندې هم تحقیق وکړي او په پښتو ژبه باندې تحقیق وکړي نو کیدای شي زمونږ پښتانه یا زمونږ خلک د هغې نه خبر شي. نیازک خان خبرې خو ګپ به لګو هم خو دا راته ووایئ چې تاسو دونه منډې تړلې دي او دونه کوششونه یو دي نو د شاعرانو ادیبانو کې داسې څه غواړئ چې دیو په کومه طریقه باندې په کوم رنګ باندې د دې خلکو هغه اویرنس هغه آګاهي چې ورته وي هغه وکړي او د پښتو ژبه چې دا هر سړي ته او هر زموږ عام وګړي ته ورسي چې هغې لیک هم زده کړي او لوستلی هم شي. اخوند صاحب ډېر ښکلی سوال دی وکړو خو شاعران خو خپله باندې لګیا دي که نه خپلو بچو ته په خپل کور کې بچي ته دا نه وایي چې ته ما ته ابو ووایه بابا ووایه هغه به ورته داجي وایي او مور ته به امینه وایي او مور به ورته وایي. نو شاعران خو شعر هم لیکي او د چا سره خبرې هم کوي نو ویاړ محسوسوي او فخر کوي په دغه ژبه باندې چې خدای پاک زه پښتون پیدا کړی یم شکر پرې وباسي. خو مونږ داسې پښتانه خپل ولیدلی چې په خپل کور کې پښتو هم نه وایي اردو وایي یا نورې ژبې وایي او داسې لکه مونږ وایو یاره منګي له ورشه یا کولر له ورشه دا وی کولر له ورشه منګي او دغه څیزونه میزونه نوم د دې نوي کول نه هېر شوي دي ماشومانو له نه ورځي ورله او داسې خلک مې لیدلي دي چې ناستي ورسره او راشي ورله باقاعده هغوی په اردو کې خبرې کوي. نو د شاعرانو خو خپل یو کار دی که نه دوی خو به یو پیغام ورکوي خو زموږ سره چې د عام ولس همت نه کړی او زموږ سره اوږه په اوږه نه وي وردېدلي نو دا کار راته ډېر زیات ګران ښکاري. دا شاعران غریبانان به د کمې پورې کوي او څنګه به کوي دغه عام ولس له پکار دی چې که نور څه نه وایي څوک د پښتو که هر څنګه هغوی وایي چې یار په بار باندې دا کېږي هغه کېږي خپل کور دی بدل کړي په دې خپل کور کې د پښتو وایي نو دغه کار شروع کېږي او داسې که مونږ یوازې د شاعرانو ادیبانو پورې وتړو نو دا کار مونږ ته ډېر زیات ګران دی. که نه زمونږ په لنډو ټکو کې به درته جي ووایم چې زه کله د نوکرۍ نه ډیوټۍ نه تلم واپس خپل ځګي ته په لاره کې د یو ملګري سره میلاو شوم هغه وایي چې تا هغه تېره ورځ یو څو شعرونه ویلي وو هغه زما ډېر زیات خوښ شوي وو دغه شعرونه راته ووایه نو ما ورته ویل چې ته داسې مضمون یې راته یاد کړه نو ما ته بیا یاد شي لکه دا تو کم شعرونه هغه راته مضمون نو ما ورته یو دا داسې دي نو وایي چې یاره دا ما لې ولیکه نو ما سره ګته او کاغذ وو ور مې کړه ورله ما ورته مې دا واخله مې دا ولیکه زه یې درته وایم ما ته نو هغه وایي نه په دې نه لیکم وایي ته راته ووایې نو په انګلیش حروفو کې دغه پښتو مونږ په اس ام اس کې په ذریعه باندې چې کوم لیکو په دغه کې نو ما ورته ویل دا ته نشي لیکلی څه نه ما ته وایي چې پښتو ویلی شم خو لکه لیکلی نه شم نو زمونږ دغه هم بدبختي ده دغه خلکو ته که په عام پبلک سکولونو کې پښتو نه ښودلی کېږي نو زموږ په سرکاري سکولونو کې هم نه ښودلی کېږي دا چې دغه ځای نه شروع شي او که بیا نور مونږ خپل چاپېرچل نه بدلو چې خپل کور خو بدل کړو که نه هغه ځای نه دې پښتو شروع کړو نو دا کار به کېږي او شاعرانو پورې که مونږ وتړو چې هر شاعران به څه کوي نو دا بیا ډېره زیاته ګرانه شي. نیازک خان کتونکو د نیازک خان خبره تاسو اورېدله د کور د ځان نه لکه د ذات نه بدلون چې سوچ خپل بدل کې نو د ځان سره ستا په خوا او شا کې چې څونه خلک دي هغوی ورسره سوچ بدلولی شي. یو شاعر ملګری وایي چې ژبه پښتو څومره خوږه ژبه ده د خوشحالۍ نه مې زړه منغټ شي چې راته زوی مې بابا جان وایي دا د پښتو هایکو ده. نو پښتو یوازې نه هر خلک چې دي او د هغو مورنۍ ژبه چې ده هغه هغو ته خوږوي چونکې مونږ پښتانه یو نو پښتو مونږ ته ډېره زیاته خوږه ده او د دې په زرګاو کلونو تاریخ دی هغه جوړوالي له پسې نه ورځو خو په کار دا ده چې مونږ هغه خپل د پښتو هغه تاریخي حیثیت راوالو او کم از کم په کور کلي کې انګلیش او اردو که مونږ زده کوو هغه زموږ مجبوریانې دي خو چې پښتو ژبه چې ده دا مونږ له دې لیکل او لوستل راځي. نیازک خان بل یو اخرنی سوال درنه کوم تاسو خو ډېر خدمات دي او هر ځای ته رسېدلي یئ خو په دې خپل دونه خدماتو کې او په دې دونه تګ راتګ کې غر سمه تاسو نه ګورئ پوله پټي باندې تاسو ناست یئ داسې څه واقعات چې تاسو سره داسې راغلي چې تاسو د ذهن نه تر اوسه پورې نه وتلي چاپ یې پکې زموږ د کتونکو ته کې ووایئ. زه به ورته ووایم چې اخوند صاحب بلا هر ځای ته تللی یم ما خو تاسو ته وړومبی کې مو هغه تاسو واضحه کړه چې په دې غرونو پولو پټو سیندونو وړونو په دې ګرځېدلی یم خو یو ورځ زه تللی وم بونیر ته د باچا بونیري صاحب خوا دا یو زړه کې مې ساتلی و نو یو ورځ یې داسې چلو شو چې مازدیګر لاړم هلته مې د ملګري نه پروګرام ریکارډ کړو بیا هغوی وی چې زه به د ملګري راغلی دی یو وړوکي شمه کې مشاعره کوو او نیازک خان بیا به ځې ما ورته ویل زه صحیح ده
بیا ماښام شو ماوسن شو او زه عموما اخون صاحب تاسو ته وکتل په دغه موټر سایکل باندې ګرځم او په دې خپلې پښتونخوا کې وګرځېدلم او ښه ډاډه وګرځېدلم نو چې هغلته تللي وو نو چې کله تقریبا 11 بجې وې چې را روان شوم ما ورته زه ځم نور راباندې هم ناوخته کېږي او هم دا موسم و باران شوی و نو بس د هغوی نه را روانېدلم نو یاره په کم 12 داسې لږ بږ دغه وخت و چې را روان شوم او کله د کینګرګلۍ بونیر نه را واوړېدلم د بازدرۍ نه د کوزې بازدرۍ او د ګورې بازدرۍ په منځ کې دغه لږ شان د کچه ځای دی د اوبو ډنډ پکې ولاړ و چې کله په موټر سایکل د شپې په دغه ځای را تېرېږم موټر سایکل راته بند شو چې بند شو کیکونه مې واخله نو هغه موټر سایکل نه سټارټ کېدو نو ما د دغه ځای کې هر طرف ته خاموشي خوره وه ما یې نیازک خان اوس پسه کړي لکه خلک کور ته ځي هغه د ډاکټر صاحب خبر راته هم را یادېږي د زیار صاحب هغه چې ساحل صاحب سره تلو نو ما ته نیازک خان ما ورته داسې د قاریدو څوک نشته دی هلته به لاړ شو د هغه ځای نه بیا ځو نو مې د قاریدو راته څوک نشته دی که ما ته څوک په کور کې د قاریدل وی لکه مور ابي او بابا ژوندې وي نو ما اوس کوشش کوو چې د وخته پورته تللی خو څوک ته قاریدو نشته نو ناوخته نو هلته ولاړ بیا د الله مهرباني ده چې کم دغه پلګ ورته وایي که څه ورته یې دغه مې راویستو پاک مې کوو چې کیک مې و موټر سایکل سټارټ نو تقریبا داسې 1:30 2 بجې وې چې بیا خپل کور ته راورسېدلم دغه مې د ژوند داسې یو حادثه ده چې هر طرف ته خاموشي خوره وه هغه خاموشي وه او د غره لمن وه او د اوبو ډنډ و لاندې د بازدرۍ د ادم خان او عبدالخانۍ مخامخ ګټ و او زه ورسره یوازې وم نو دغه یوه حادثه راسره راغله زمونږ کتونکو ته د ژبې د پرمختګ په حواله باندې خپل څه پیغام چې په څه رنګ باندې دیو هم هغه کوششونه شروع کړي چې زموږ ژبه چې د مخ په وړاندې لاړه شي زمونږ دغه مینوالو ته زما د خوا دغه پیغام دی چې ما په دغه لومړی سر کې هم وي د پروګرام په نیمایي کې مې هم وي چې زمونږ ژبه به هله پرمختګ کوي چې دا مونږ د خپل کور نه په دغه باندې کار وکړو باید مونږ د دې ته ونه ګورو چې د پلانکي زوی په انګریزي سکول کې دی یا د پلانکي زوی په پلانکي سکول کې دی دغه ته به نه ګورو مونږ به د خپل کور نه د دغه خپلې ژبې دغه ښودنه دغه خپلو بچو ته کوو دغه به پرمختګ په لاره باندې بیایو نو دا یوازې په شاعر او ادیب پسې تړل نه دي پکار دا د هر یو هغې پښتون حق دی کم چې دا ژبه وایي د دې خپلې ژبې سره مینه وکړي او فخر افغان باچا خان بابا وی چې کم قام ته خپله ژبه سپکه شي هغه قام سپک شي چې کم قام سپک شي هغه ورک شي الله دې نه کړي چې دغه پښتانه دې ورک شي نو خپل چاپېرچل بدل کړي دغه خپل کور بدل کړي او په دغه کې خپلې پښتو سره د مورنۍ ژبه مونږ په خوله وایو خو د زړه نه دغه تسلیم کړي او خپل بچو ته ورښایي دغه زموږ ډېره مننه ډېره مهرباني نیازک خان کتونکو د نیازک خان خوږې خبرې تاسو واورېدلې کتونکو ته خلک چې دی د کار خلک دی دیو د ایوارډو دیو د سندو دیو داسې د نور څه په تمه باندې نه دي دیو خپل فرض ګڼلی دی چې د پښتو ژبې هغه خدمت وکړي او تاسو ته یې در ورسوي چې کوم زموږ نه هیر شوي دي ژبه زموږ مورنۍ ژبه ده زموږ نه هیره نه ده خو زموږ نه هغه لیک لوست او زموږ هغه دود دستور چې دی زموږ کم روایت چې دي زموږ نه هیر دي نو د دې خلکو دیو چې څنګه د کار دي دیو تاسو ته پیغام در رسوي چې تاسو نه د کار خلک جوړ کړي نو ستاسو کوششونه به د دې خلکو سره او زموږ سره هغې به مونږ په تمه یو چې تاسو خپل کوششونه هم شروع کړئ د خپل ځان نه او د خپل کور نه او د خپلې مالې نه نو زموږ ژبه چې ده هغه به مخ په وړاندې باندې لاړه شي اجازت غواړو د الله په امان